یو عادي سهار و خو یوه دقیقه وروسته بیا نړۍ هیڅکله عادي نه شوه. خان میډیا ته ښه راغلاست. د 1988 کال د اپریل په 26مه د اوکراین په یو کوچني ښار پریپات کې چاودنه وشوه چې نه یوازې فزیکي ودانۍ یې ویجاړې کړي بلکې د انسان باور، امنیت او ټکنالوژي ته یې د یو لوی سوال نښه ورکړه. چرنوبیل یوازې یوه حادثه نه وه، دا د انسان تیروتنه، غرور او قرباني ده، یو حقیقت چې لا هم د خاموشو دیوالونو شاته ژوند کوي. نن ویډیو کې به تاسو ته د چرنوبیل سترې تاریخي واقعې په اړه تفصیلي او بشپړ معلومات درکړو. راسره اوسئ او زموږ د علمي، معلوماتي او ټکنالوژیکي ویډیوګانو د کتلو په موخه زموږ چینل درسره سبسکرایب او له موږ سره یو ځای شئ. د تاریخ تر ټولو ستره غمیزه 34 کاله مخکې په 1988 کال کې د شوروي اتحاد په چرنوبیل سیمه کې رامنځته شوه. په هغه وخت کې دا ښار د شوروي اړوند و. د اوسني اوکراین د پلازمینې کیف په 100 کیلومتري کې موقعیت لري. هغه پلازمینه چې 3 میلیونه نفوس لري. هغه اټومي بټۍ چې په چرنوبیل کې جوړه شوې وه یو ناورین و، ځکه چې د خوندي ساتلو معیاري ټکو ته پکې هیڅ پام نه و شوی. طراحي، خوندي ساتل او جوړول یې له ګڼو ستونزو څخه لرې نه و. هغه ستونزې چې په دې اټومي بټۍ کې شتون درلود د دې لامل شوې ترڅو همدا اټومي بټۍ چاودنه وکړي او یوازې د اوکراین لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ناورین رامنځته کړي. داسې یوه چاودنه چې د هیروشیما 400 برابره اټومي وړانګې یې خپرې کړې. کله چې همدا چاودنه رامنځته شوله د همدې سیمې اوسیدونکي د 1 دقیقې په شاوخوا کې ټول مړه شول. په همدې وخت کې 140 مرستندویه کسان او یو د امبولانس چلوونکی هم مړ شو. هیچا نشوای کولی چې همدې ځای ته د مرستې لپاره نږدې ورشي. د شوروي پوځ په چټکۍ سره د چرنوبیل شاوخوا ساحه محاصره کړله او د 10 کیلومتره په شاوخوا واټن سره یې د چرنوبیل ساحه وتړله. بې شمېره زیات کسان په همدې سیمه کې مړه شول او زیات شمېر کسانو مرګ ته شیبې شمېرلې. خو په هر هغه چا کې چې د حرکت توان و له همدې سیمې څخه د باندې یوړل شول. د دې سیمې له خالي کولو وروسته تر همدې سیمې یو لوی دیوال را چاپیر شو چې اوس هم د یو مرز په توګه شتون لري. د همدې سیمې پراخوالی نږدې د لوکسامبلو له هیواد سره برابریږي. د چرنوبیل تر چاودنې مخکې 120,000 کسانو په همدې سیمه کې ژوند کوو، خو اوس پوهیږئ یوازې 190 کسان په همدې سیمه کې ژوند کوي. په همدې سیمه کې اوس د راډیو اکټیو ګواښ تر ډیره بریده کم سوی ده، خو لا هم همدا سیمه د انسانانو د اوسېدلو لپاره خوندي ځای نه بلل کیږي. له همدې چاودنې وروسته د شوروي پوځ نږدې 600,000 کسان همدې سیمې ته د پاککاري لپاره ولیږل ترڅو همدا سیمه پاکه کړي. دا چې دا سرتیري له کوم برخلیک سره مخامخ شول څرګنده نه ده، ځکه چې د شوروي حکومت او زیات شمیر موضوعات پټ ساتل کېدل. په 1968 کال کې هیڅوک دې سیمې ته د تللو لپاره حاضر نه شول، ځکه چې ویل کېدل دا د نړۍ تر ټولو ګواښونکې سیمه ده. کارګرو تر همدې سیمې شاوخوا یو ځواکمن سیمټي دیوال چاپیر کړ او په سر یې یو فولادي چت ورته جوړ کړ چې د لا ډیرو وړانګو د خپرېدو مخه ونیسي. تر همدې ساختمان لاندې 200 ټنه کریوم، 10 ټنه د راډیو اکټیو خاوره او 14 ټنه یورانیوم او پلوتونیوم ویده دي. له همدې اټومي موادو څخه موږ ګټه نشو اخیستلی، حتی یوازې د همدې موادو بوی کول زموږ او تاسو د مرګ لامل ګرځېدلی شي. کوم ساختمان چې شوروي پوځ پر همدې سیمه جوړ کړی و همدا ساختمان له کلونو وروسته د نړېدلو
له ګواښ سره مخامخ شو او یو ځل بیا دا ویره خپره شوه چې همدا اټومي وړانګې به د باندې راووځي او یو ځل به بیا ویجاړی او ناورین رامنځته کړي. هیڅ یو کس نشوای کولی چې د همدې زاړه ساختمان د رغېدلو په موخه بیرته هلته کار وکړي، ځکه هر کس چې همدې ساختمان ته دننه شوی ده د 10 ثانیو له تېرېدلو وروسته د رادیو اکټیو د وړانګو له کبله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، ځکه چې په همدې سیمه کې د وړانګو چټکوالی 10,000 انجنز په ساعت کې ده. ډیر قوي انسانان د ځانګړو لباسونو په شتون کې هم نشي کولی چې په همدې ساختمان کې تر 10 ثانیو اضافه وخت تیر کړي. اندېښنې ډېرې زیاتې شولې، له دې کبله په زاړه ساختمان یوه لویه اوسپنیزه ګنبده جوړه شوله تر څو د همدې اټومي وړانګو د خپرېدلو مخه ونیسي. کومه نوې ودانۍ چې پر همدې ساختمان باندې جوړه شوې ده ورته ویل کیږي نیو سیو کمپاونمنټ. د نوې ودانۍ هر څه محاسبه شوي دي، کیدای شي تر 100 کلونو پورې کار وکړي. دا هغه جوړښت دی چې هیڅ اټومي وړانګه نشي کولی چې له همدې جوړښت څخه تیره شي. 3,000 کسانو ته دا مسؤلیت وروسپارل شو چې له زاړه ساختمان څخه په یو ډول نه یو ډول اټومي پاتې شونې وباسي. خو که وګورو د دې ساختمان شاوخوا هیڅوک هم نه لیدل کیږي. ولې؟ ځکه چې د ټولو وسایلو او امکاناتو سره سره یو کس کولی شي د همدې ساختمان په شاوخوا یوازې تر 12 دقیقو پورې کار وکړي، هغه هم په ټول کال کې. یعنی که چیرته یو کس 12 دقیقې د همدې ساختمان شاوخوا کار وکړي، دا کس باید د بیا ځل کار کولو لپاره له یو کال تېرېدلو وروسته باید دې سیمې ته راشي او د دوهم کال لپاره باید بیا 12 دقیقې په همدې سیمه کې کار وکړي، ځکه که تر 12 دقیقو اضافه د همدې ساختمان په شاوخوا موږ تېرې کړو کیدای شي د مرګ له ګواښ سره مخامخ شو. تاسو ښایي فکر وکړئ چې د همدې وړانګو له ګواښ سره یوازې چرنوبیل او اوکراین مخ دی، خو نه، داسې نه ده. دې وړانګو په اوکراین او چرنوبیل برسیره د اروپا او همدارنګه د اسیا ځینې برخې ککړې کړې دي. ملل متحد وایي د چرنوبیل د پیښې له کبله 4,000 کسان یوازې د سرطان په ناروغۍ اخته شوي او مړه شوي دي. د اوکراین ګاونډي هیوادونه په دې باور دي چې د دې پیښې له کبله د دوی په هیوادونو کې تر 92,000 کسان د سرطان د ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. له دې پیښې وروسته په اوکراین او بلاروس کې 88 مړینه د سرطان له امله رامنځته شوې ده. د اوکراین دولت 15,000 هغو کورنیو ته چې په همدې پیښه کې خپل دوستان له لاسه ورکړي دي میاشتنۍ پیسې ورکوي. د بلاروس هیواد له دې پیښې راوروسته 301 میلیارد ډالر لګښت کړی دی. د همدې پیښې له کبله تر اوسه 355 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. که مو په یاد وي په 2011 کال کې په جاپان کې یوه سخته زلزله رامنځته شوله چې سونامي هم ورسره مل و. له کبله یې د جاپان یوې اټومي بټۍ د وړانګو په خپرولو پیل وکړ. جاپان تر اوسه د دې وړانګو د مخنیوي په موخه 411 میلیارد ډالر لګښت کړی دی. دا د یوې پیښې د کنټرول لپاره چې د طبیعي پیښې له کبله رامنځته شوی خورا زیات لګښت دی. خو یو څه چې ډیر خفه کوونکی دی هغه دا ده چې دا سیمه په دومره لویوالي سره بیخي خالي ده. په دې سربیره چې دلته هر څه شتون لري، د لوبو له میدان نه نیولې تر هوټل، سینما او هر څه چې ووایي همدلته شته. له دې پیښې وروسته دا لویه سیمه د مړو په یوه کلي بدله شوې ده. ځینې کسان وایي تر راتلونکو 20 کلونو پورې کیدای شي همدا سیمه د انسانانو د اوسېدلو وړ وګرځي. خو پوهان وایي زرګونه کاله وروسته به لا هم په همدې سیمه کې د رادیو اکټیو د وړانګو له کبله د انسانانو لپاره ګواښ موجود وي.